د واده په اوله شپه ښځه او خاوند مکمل طور باندې ختم شو. د سهار چې کور خلک ورغی که نه هغوی پسې ور مات کړو نو ښځه او خاوند په ډبل بیډ کې مکمل طور باندې ختم شوي. ویډیو راسره مکمل وګورئ یار زموږ دپاره پکې هم ډېر زیات عبرت دی. بیا جمع را روان دی خلک یې ټرې لګوي که نه او داسې واقعي چې دي نو بیا په دې جمع کې راځي. خو لږ راسره دا ویډیو وګورئ که نه زموږ دپاره پکې هم عبرت دی. د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ډېر زیات احتیاط کوئ. ملګرو داسې وه که نه چې د واده اوله شپه وه او ښځه او خاوند چې وو په کمره کې وه کمره مکمل طور باندې بنده وه. باندې د بهر نه هوا نه راتلله او بل طرف ته چې وو نو دوی ته دا پته نه وه چې ګیزر لګېدلی دی او ګیزر چې دی نو هغه د ګیس دی. د ګیس نه پایپ تللی او که نه ګیزر ته او هغه چې دی نو ګیزر پې په هغه باندې چلېدو. او بل طرف ته چې دی نو دا کومه ګیس چې دی که نه نو دغه کومه وال چې لګېدلی نو دې خوا ته چې وو نو دا مکمل طور باندې لیک و د دې نه چې دی نو هوا تلله. خو دوی ته پته نه وه که نه دا کمره چې ده نو داسې بنده وه که نه چې بهر نه هم هوا نه راتلله او د دننه مکمل طور باندې د ګیس د هوا هم بهر ته نه تلله که نه نو مکمل طور باندې داسې شو چې دا ګیس چې دی نو دا خورېدو مکمل طور باندې دا کمره ډکه شوه. اخر دا شول چې دا ښځه او خاوند مکمل طور باندې بېهوشه شول که نه ځکه چې بېهوشه شي نو بیا خو هېڅ هم نشي کولی. د هغه نه پس چې دی نو چې سهار شو که نه نو خلک ورغی کمرې خواله او کمره ډبی که نه چې دا ښځه او خاوند ناوځي که نه چې دا یو ځای زموږ سره ناشته وکړي. هغوی ورته ډېر نه ور ډباوه خو ور مکمل طور باندې بند و دننه نه اواز راتو هېڅ هم نه و. نو دوی ولګېدل که نه او ور یې مکمل طور باندې مات کړو. چې کله یې ور مات کړو نو مکمل طور باندې هغوی چې دننه ورغلل که نه نو ښځه او خاوند په ډبل بیډ کې مکمل طور باندې وفات شوي وو. اګیس چې دی نو اګیس په کمره کې راغونډ شوی و که نه مکمل طور باندې نو هغه ښځه او خاوند یې ختم کړي وو. د هغه نه پس چې دی نو موږ د دې واقعې کې ډېر زیات عبرت دی ملګرو چې دا ښځه او خاوند چې دي نو دا د ګیس د وجې نه ختم شول. څه هیټرې خلک لګوي که نه د هیټرو د وجې نه هم داسې واقعې راځي. نو ټولو ته خواست دی که نه چې جمع را روان دی که نه هر سړی غواړي که نه چې ګیس لګېدلی یا هیټر لګېدلی چې ځکه چې کمره ګرمه وي کمره یې مکمل طور باندې بنده کړي د هغه د وجې نه چې دی نو ګیس را ایسار شي او هغه مکمل طور باندې د دنیا نه ختم شي. نو زما ټولو ته خواست دی که نه چې یا هیټر لګوئ یا تاسو داسې ګیزر لګېدلی یا ګیس لګېدلی نو ډېر زیات احتیاط کوئ که نه چېرته هم داسې مه کوئ که نه تاسو زندګي مکمل طور باندې ختمېدلی شي. نو په دې ویډیو کې موږ له هم عبرت و ښه غوندې کمنټ وکړئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ.